سلامونه دوستانو د ټیک ټاک یا د فیسبوک یوټیوب استعمال خو ټول خلک کوي خو نن چې تاسو سره کومه ویډیوګانې شریکوم او کوم معلومات تاسو ته درکوم هغه پټ معلومات چې شاید تاسو ته تر اوسه نه خبر داسې ویډیوګانې چې همدغه پښتني ټیک ټاکران خپل وجود خپل جسم خرڅوي او خپل جسم بربندوي دوی په دې طریقه باندې پیسې ګټي شاید چې تاسو دغه ویډیوګانې تر اوسه نه وي کتلي که تاسو غواړئ چې تاسو سره دغه ویډیوګانې شریک کړم دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او که زموږ چینل کې نوی یې ضرور زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو سره په آینده وخت کې زموږ طرزترین ویډیوګانې په وخت رسیږي. قدرمنو اوس راځو خپل ټاپک ته خپل خبرې ته چې نن سبا په کومه طریقه باندې کوم د پښتني ټیک ټاکران دي لکه فوزي افغاني شوله یا شیرینه دورانی زیباګل سندل خټک حریم شاه داسې نور چې کوم دي دا ټولې په کومه طریقه باندې د خپل جسم نمایش کوي او جسم پروشي کوي. د دوی دوستانو د ټولو نه غټه خبره ده چې کله هم دوی لایف راځي نو په لایف کې دوی د خپل جسم حصې څرګندوي. یعنی هغه ورځ مو یو ویډیو مخې ته تېره شوله چې په هغه ویډیو کې یو بل ته د پنشمنټ په ځای باندې داسې خبرې کولې چې ته به د خپل شرمګانه دوه یا درې دغسې ویښتان راوباسې کیمرې ته به یې ښایي او په کیمره به یې دا ټول پښتانه ګوري او داسې نورې خبرې چې کله به ویل چې خپل خېټه به ښکاره کوي یا دا به کوي هغه به کوي. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ داسې خلک چې هغوی صرف او صرف د پیسو ګټلو دپاره ښځه ذات راوځي د خپل جسم نمایش شروع کړي خپل جسم په سوشل میډیا باندې خلکو ته ښایي نو د دې نه چې اولاد پیدا شي نو هغه به بیا څنګه وي. اوس هم ډېر خلک دا سوچ کوي چې ګینې هر سړی چې په سوشل میډیا باندې راځي نو ګینې دا د پیسو ګټلو دپاره راځي. داسې نه ده. ځینې زموږ په شان هم وي چې د پښتنو ته یو پویه ورکوي او دوی ته یو میسج یو پیغام ورکوي چې دغه څیز نه ځان وساتي. نو دوستانو د دې ویډیو لوی مقصد زموږ هم دا و چې که ستاسو بچي یا تاسو په خپله په دغه بېهوده ګن کې اخته یې نو د دې نه ځان وساتئ. د دې هېڅ مستقبل هم نشته بلکې دا یو قسم تباهي ده.